کله چې موږ غزني ولایت ته راورسېدلو چې د هزاره وړونو ښه راغلاست مو ولیدی او هغه ډېر تود هرکلی مو ولیدی. دلته موږ د سولې راتګ نور هم ورته خوشبینه سولو. هغه ذهنونه چې خلکو یا دغه کومو سیاسیونو زموږ په فکرو کې جوړ کړي وو، د ولسونو په فکرو کې جوړ کړي وو چې هزاره بیل دی او پښتون بیل دی، تاجک بیل دی، فلانی بیل دی، یعنې زموږ د ولسونو ترمنځ یې تفرقه اچولې وه. هغه موږ احساس کړله چې اصلا کې د ولس ترمنځ دغه تفرقه سته نه. تفرقه یوازې د سیاسیونو د شخصي ګټو په خاطر سته، زموږ ترمنځ نه. موږ ځکه دلته د خوشحالۍ احساس وکړئ او خوشحالي مو احساس کړله چې لومړی ښه راغلاست راته ووایئ، بیا یې تر څنګ بوتللو، په خپل مسجد کې میلمانه کړلو، ټول هزاره د هغه سیمې ده راسره یو ځای په یو سترخوان راسره کښېنسته، یو ځای مو د دوی په مسجد کې روژه مات وکړئ، هلته مو د دوی په مسجد کې جمع وکړله. نو ځکه یې موږ هغه استقبال ډېر ښه احساس کوي او دا احساس موږ ته دا رابخښله یا دغه احساس دا څه راکوله چې موږ دا فکر کوی که چیرې د غزني ټول خلک همداسې سره متحد سي ودرېږي، دغه جنګ چې د دوی تر ولسوالیو را رسېدلی او د دوی ښار ته را نږدې سوی، د دغه بدبختۍ به خلاص سي. په دې هیله یعنې دغه یو احساس یې موږ ته راکوی. خو متاسفانه وایو چې بیا هم د غزني ټول خلک ونه درېدله چې دا غږ خپل د پورته کړي او دا غږ کوي کې تر څو له دغه بدبختیو څخه خلاص شي. هغه و چې همداسې بیا چوپ پاتې سوله، دا چوپ پاتې کېدو په خاطر بیا هغه جنګونه سول، هغه ظلمونه او هغه وحشتونه د دوی په ښار باندې تېر سول.